فحنا دارنا وطن تمخلا کتاب او قلم زمونږ رهنما. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس مولوي محمد صادق صدیقي هرات ولایت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه ولایت د مرکز له یو شمېر ښوونیزو بنسټونو څخه لیدنه وکړه. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس د یادو ښوونځیو د اداري، تدریسي او تعلیمي حالت د ارزونې پر مهال د مسؤلینو د ستونزو او وړاندیزونو په حل کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د پکتیا ولایت پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي د یاد ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د بوکر لومړني ښوونځي تأسیس او پرانیست. د پوهنې رئیس د یاد ښوونځي د پرانیستې پر مهال وویل د دغه لومړني ښوونځي د پوهنې په برخه کې د یو خیریه بنسټ په مالي مرسته جوړ شوی چې له ټولو اړینو ملحقاتو سره 8 درسي ټولګي لري. د خوست ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو په وینا د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې هر هغه کډوال ماشومان چې بیرته هیواد ته راستنیږي د سویې د تثبیت لپاره به یې ازموینه واخیستل شي چې په ترڅ کې به یې دوی د خپلې تعلیمي کچې سره سم د ښوونځیو په بېلابېلو ټولګیو کې شامل شي. په همدې موخه له هغو 8 تنو څخه د سویې د تثبیت ازموینه واخیستل شوه کوم چې تازه لا ګاونډیو هیوادونو څخه خوست ولایت ته راستنه شوي دي. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو باب ښوونځي د ودانۍ بنسټ ډبره کېښودل شوه. پوهنې ریاست مسؤلین وایي د یاد منځني ښوونځي د جوړېدو لپاره د یو همکار بنسټ له لوري 14 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي دي او په پلان کې ده چې د ښوونځي دغه نوې ودانۍ به له ټولو اړینو ملحقاتو سره 8 درسي ټولګي ولري. په هغه غونډه کې چې د خالي بستونو د تثبیت او د تعلیمي ادارو د تشکیلاتي انډول د ټینګښت په موخه جوړه شوې وه، پکې د یادې کمیټې پر غړو سربیره د کابل ښار پوهنې ریاست اړوند د لومړۍ، دویمې، درېیمې او څلورمې ښوونیزو ناحیو آمرینو او د بیاکتنې موظفو ټیمونو هم برخه اخیستې وه. په پیل کې د بیاکتنې ټیمونو مسؤلینو د مدارسو او ښوونځیو څخه د خپلې پلټنې راپورونه وړاندې او خپل وړاندیزونه یې د مجلس له غړو سره شریک کړل. د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یاد ولایت په بندچک ولسوالۍ کې د بیبي هاجره لومړني ښوونځي ودانیزې چارې په دې وروستیو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته چمتو شو. د دغه ښوونځي ودانۍ په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې او ټول اړین ملحقات لکه احاطوي دیوال، درسي ټولګي، اداري خونې، لابراتوار، کتابتون او داسې نور لري. د یاد ښوونځي د نوې ودانۍ ټولیز لګښت 10 میلیونه 382,415 افغانۍ اټکل شوی چې د پوهنې په برخه کې د یوې همکارې ادارې لخوا تمویل شوی دی. د کابل ښار د ښوونځیو د ساینس توري او ساینسي پروژو ممتاز زده کوونکي وستایل شول. د ساینس توري او ساینسي پروژو هغه علمي سیالۍ چې څه موده مخکې د کابل ښار پوهنې ریاست لخوا د رسمي او خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ په لاره اچول شوې وې، نن یې ممتاز زده کوونکي د پوهنې مسؤلینو له لوري د یو لړ پرتمینو مراسمو په ترڅ کې وستایل شول. د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین د ساینس توري ګټونکو زده کوونکو ته د مبارکۍ په ترڅ کې زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت په خپل ټول توان سره د پوهنې کیفیت او لا زیات پرمختګ ته ژمن دی. او په غزني ولایت کې د 2.3 میلیونه افغانیو په لګښت د یو باب ښوونځي نوې ودانۍ جوړه شوه. د پوهنې وزارت د پلان او پالیسۍ له مخې د هیواد ټولو سیمو ته د ښوونیزو مرکزونو د پراختیا او رغونې په موخه دا ځل د غزني ولایت جغتو ولسوالۍ اړوند د ترګان په دره کې د یو باب ښوونځي نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه ښوونځی د 2.3 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی چې له اړینو ملحقاتو سره 6 درسي ټولګي لري.